سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوه نجونې سره یو ځای شوې. دا یوې ډیره هوښیاره او تعلیم یافته وه او دا بله یې بیا قمقله وه. هوښیاره نجلۍ مسلمانه او باحجابه وه او بله نجلۍ بیا یهودي او فاحشه وه. دې کافر یو یهودي جنې مسلمانې ته وویل چې ستاسې ساه په حجاب کې نه تنګیږي او زیاته یې کړه چې ستاسې دا حجاب ماته د زندانیانو په څیر ښکاري. مسلمانې جنې سره دوه چاکلیته وه. یوه یې د پلاستیک څخه وایسته، یعنې لوس و، بل یې په پلاستیک کې دننه او پټ و. دواړه یې وغورځول او کافر نجلۍ ته یې وویل کومه دانه د خوړلو لپاره راپورته کوي. کافر نجلۍ پلاستیک والا چاکلیټ پورته کړ. مسلمانې خور سوال وکړ ولې هغه بې پلاستیکه چاکلیټ نه خوري؟ کافر نجلۍ وویل هغه خو چټل شو. نو مسلمانې خور ورته وویل موږ هم د دې مثال لرو چې په حجاب کې اوسو هر څوک زموږ عزت او درناوی کوي او تاسې د هغې لوس چاکلیټ په څیر یاستئ چې هر څوک ستاسې بدنونو ته ګوري او د عزت درجې څخه وتې یاستئ. نو درنو خویندو خپل حجاب په پوره ډول اچوئ او د پردیو پوره خیال وساتئ، ولې چې دې کې د دنیا او آخرت کامیابي ده.